اوس خبره دا ده چې کجوره څنګه د انسان ترور کیږي. څه لپاره ګورو چې روژه ماتي څومره وخت پاتې دی، یعنی متصل ماښام شریعت موږ ته کوم خوراک ښودلی، نو د هغې نه الله تعالی کجوره پیدا کړه. ټول مسلمانان خو روژه ماتي ته ډېر په تمه یو چې ډوډۍ نه دې مونځ جوړ کړي. دې دپاره باید روژه ماتي څومره قیمتي وي، ښکاره خبره ده. روژې سره ضعف البصر راځي، د سترګو دید کمیږي. نو خو که اوبه په نوم شیخ صاحب خرڅوي خو بیا هم ورته هغه اخیستونکی وایي چې دا خو اوبه نه دي شیدې دي. نو د دې ماشوم چې د مور نه پیدا د سترګې خو کمزوري دي همغسې کمزوري پاتې شي. بیا همداسې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او د روژې سره هم ښه اوسئ. قدرمن لیدونکو، نن په خپرونه کې د روژه ماتي په حکمتونو باندې خبرې کوو چې په روژه ماتي کې حکمتونه څه دي. واقعا موږ او تاسو ټول مسلمانان خو روژه ماتي ته ډېر په تمه یو. سحر چې 8 بجې هم وي هم بیا ساعت ته ګورو چې د څه لپاره ګورو چې روژه ماتي څومره وخت پاتې دی. بس روژه ماتي کې ځان ته خوشحالۍ نه دي. خو نن دلته په بعضې مهمې نکتې شته چې هغې ته پکې ورځو. هغه دا چې روژه ډیره قیمتي ده. مخکې زموږ خپرونې تاسو لیدلې دي، انشاءالله راتلونکي هم ګورئ. علما کرام په دې باندې غږېږي او زموږ ښکلي شریعت روژې ته ډیر قیمتي عبادت ویلی. حتی الله پاک فرمایي چې زه یې اجوره ورکوم دې بنده ته. نو معلومه نه چې الله تاسو ته او موږ ته اجوره راکوي، څومره اجوره به راکوي. یعنې دا د دوی په اهمیت باندې دلالت کوي چې الله وایي چې زه دوی ته اجر ورکوم، خپله زه ورکوم. نن راځو همدې ته چې دومره قیمتي ده روژه، دې دپاره باید روژه ماتې څومره قیمتي وي. ښکاره خبره ده، ځکه چې روژه قیمتي وي نو روژه ماتې هم باید قیمتي وي. په دې باندې خبره کوو چې شریعت موږ ته کوم خوراک ښودلی، روژه ماتې باید څه ډول وکړو، په څه باندې وکړو. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث محمد حکیم مظهري صاحب را سره دی. کور دی ودان مې چې له ځانه سره لرو او له تاسو هم هیله کوو چې خپرونه تر پایه پورې وګورئ. شیخ صاحب راغلاست. ستړي مه شئ. الله خوشحاله او آباد ساته، عزتمند شي. خوشحاله اوسئ. شیخ صاحب راځو که دې خوښئ د روژه ماتي خبرې خو هر وخت ښې لګېږي. اول به حکمتونو ته راشو چې د روژه ماتي حکمتونه څه دي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جناب سیرت صاحب د اسلام او د دین هر یو حکم د حکمت نه دی خالی. که موږ او تاسو د هغې په حکمت پوهیږو که نه، د هغې وجه دا ده چې د دې عامر حکیم دی. چا چې موږ او تاسو ته د اسلام او د دین حکم راکړی هغه حکیم دی. او علما وایي فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمه. د حکیم کار دا د حکمت نه خالی نه وي. نو روژه ماتې د شریعت او د دین یو حکم دی، ضرور حکمتونه پکې ډیر دي. خو زموږ شریعت د روژه ماتي متعلق درې خبرې کوي. یو خبره دا ده چې کله مؤمن مسلمان روژه کې او ماښام شي، ماښام معنا د شپې ابتدا، یعنی د شپې اولنۍ حصه شروع شي، لمر وغورځېږي، رڼا په شا شي، تیاره راشي، نیمایي د اسمان ته. نو دغه د شپې ابتدا ده. دغه وخت کې چې دی د روژې ماتول پکار دي او روژه ماتي وخت دی. زموږ شریعت وایي لکه څنګه چې تاسو وی چې د انسان روژه ماتي ته ډېر تلواري او ډېر تعجیلي ورته چې اوس زر روژه ماته کم. نو شریعت هم د انسان دی طبیعت ته کتلی دي او ویلی دي چې دې دپاره چې د مسلمان دا ذهن راغونډ شي او دغه تشویش او وسوسه ختم شي. نو د شریعت وایي مستحبه دا ده چې څنګه ماښام شي نو په اول جز د شپې کې یعنی متصل ماښام دغه وخت کې روژه ماته کړي. دې وجه نه زموږ علما وایي
که څوک اول منځ وکړي او دی وږي او وروسته روژه ماتوي نو دا بیا د دپاره مکروه ده. یو سړی چې ګزاره کېږي بیا خو جدا مسله ده، ډېر وږی نه وي. اوس دا شپې چې دي ورځې چې دي دا لنډې دي که نه، نو دې کې سړی ډېر نه وږی کېږي، خو یخې دي یخې دي، خوراک پکې ښه خوند کوي، خوراک پکې خوند کوي، خو لکه ډېر نه وږی کېږي که نه، نو ګزاره یې کېږي. خو په کومو ورځو کې چې سړی ډېر وږی یا ډېر تږی او دی اول لمونځ کوي نو ضرور د فکر ټول روژه ماتې ته وي. چالاکه کوي تر څو زر روژه ماتې ځان فارغ. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم عام ډوډیو کې هم دا وایي اذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء. حضور فرمایي چې د ماخوستن یا د ماښام مونځ حاضر شي او ډوډۍ هم حاضره شي، تاسو ډوډۍ باندې مخکېوالی کوئ دې دپاره چې مونځ ته صحیح فارغ یې. زمونږ علما وایي که سړی اول ډوډۍ خوري او مونځ یې نه یې کړی نو د ده به په ډوډۍ کې فکر د مونځ چې زه دا ډوډۍ زر زر وخورم چې مونځ رانه قضا نه شي، او که نه اول مونځ کوي او بیا ډوډۍ خوري نو په مونځ کې به فکر دی چې زر مونځ وکړمه چې ډوډۍ رانه خرابه نه شي یا یخه نه شي یا یو بل ملګری ده رانه ډېره ونه خوري. نو بجې د دې چې سړی د ډوډۍ نه مونځ جوړ کړي، بجې د دې چې د مونځ نه ډوډۍ جوړه کړي، نو د هغې نه ښه دا ده چې ډوډۍ نه دې مونځ جوړ کړي. نو ښه خبره دا ده او مستحب هم دا ده چې اول ډوډۍ وخوري او بیا مونځ وکړي، دا افضله ده. نو یو مسله دا ده چې تعجیل فی الافطار دا مستحب دی او دې کې ثواب ډیر دی. دویمه خبره جناب سیرت صاحب هغه دا ده چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایلی دي چې کله تاسو روژه ماتې کوئ نو په کجوره یا په اوبو باندې وکړئ، یا په کجوره نه بیا په اوبو باندې. نو اوس مسله دا ده چې رسول الله مبارک د دې حکم ولې ورته کړی دی؟ نو علما د هغې دوه حکمت وایي. یو حکمت دا دی چې مدینه منوره کې کجورې او اوبه ډېرې پیدا کېږي نو د روژه ماتي هغه طعام چې دی هغه اسانه شو. نو د حضور مقصد دا دی چې تاسو ډېر تکلف په روژه ماتي کې مه کوئ چې یو شی راوړئ بل شی راوړئ، یعنې عام خلک هغه نشي استعمالولی او تې راوړي، نو دغسې کار مه کوئ. لکه زمونږ استاسو په دور کې که نه خلک بازار ته لاړ شي نو کچالان هم راوړي او پکوړې هم راوړي او چکنیان هم راوړي څو قسمه که نه، یا څوک ځان ته سره کړي چرګان او غوښې پخوي، نو د هر سړي دې ته کله وس رسېږي. نو د رسول الله مبارک مقصد دا دی چې تاسو په روژه ماتي کې اسانتیا وکئ دې دپاره چې نور خلکو ته اسانه شي. دویمه دا ده چې دغه روژه ماتي کې چې کم تکلف سیرت صاحب کېږي دا که سړی نیم کي نو د یو بل مسلمان هم پکې کار کېږي، بلکې نیم څکه چې په څلور حصې تقسیم کړي، یعنې یوه حصه ځان ته پرېږدي او درې حصې په مسکینانو تقسیم کړي، نو دې کې اجر په دې دی چې رسول الله مبارک بل روایت کې فرمایلی دی چې څوک روژه ماتې او روژې والا ته روژه ماتې راوړي څومره ثواب چې الله تعالی د روژې والا ته ورکوي نو دومره ثواب د روژه ماتې ورکوونکي ته ورکوي. یعنې داسې به ووایو چې موږ او تاسو کم تکلف کوو دا په څلورو تقسیم کړو، یوه حصې باندې ګزاره وکړو او دا درې په نورو مسکینانو ته ورکړو، نو موږ او تاسو ته د څلورو روژو ثواب الله راکړ په یو ورځ باندې، او که دا ټول روژه ماتې خپله وخورو نو موږ او تاسو ته د یوې روژې ثواب دی. نو د رسول الله مبارک مقصد دا دی چې تاسو اسانتیا په دې وکئ چې ډېر ثوابونه وګټئ. او بله دا ده چې یو سړي به وس کېږي سیرت صاحب د روژه ماتي د ښه روژه ماتي خو د بل مسکین به هغسې وس نه کېږي، نو ضرور د هغه زړه ته درد رسېږي
هغه یو کمی محسوس کوي، هغه یو درد محسوس کوي چې کاش کې زمام وسوي. او په کوم شي باندې چې مسلمان زړه ته درد رسیږي نو شریعت خو هغه بند کړی دی. یعنی زور بل مسلمان نه وځي، زور بالکل د دې د زړه د درد ضرور نو خامخا هغه تاوان کوي. نو رسول الله مبارک وی چې تاسو داسې روژه ماته کوي چې عام خلک ماتولی شي، هغه کې فرق د فقیر او د مسکین نه. نو دا به هله کېږي چې د مسکین په طرز باندې روژه ماته کړي، ساده. که د مالدار په طرز ماته کړي بیا خو تسویه برابروالې نه راځي، نو دا به هله کېږي چې د مسکین په طرز باندې ماته شي. نو یو خو رسول الله مبارک د دې وجې ویلي دي چې تاسو په کجورو یا په اوبو باندې روژه ماته کوي. د هغې وجه دا ده چې کجورې او اوبه په مدینه منوره کې ډېرې پیدا کېږي. معنا اشاره ده د روژه ماتي اسانتیا ته او ځان ساتل د تکلف نه. دویم حکمت جناب سیرت سے علما دا وایي چې کجورو حکم رسول الله مبارک امت ته ولې کړی او وی د هغې وجه دا ده چې روژې سره ضعف البصر راځي، د سترګو دید کمیږي. روژې نیولو سره لوږې سره د سترګو دید کمیږي. او دې کجوره کې دا کمال دی چې دا د سترګو دید زیاتوي. کوم چې عارضي طور باندې کوم سترګې دید کم کی نو دا کجوره بیا زیاتوي. دیو جن زمون شریعت یو بل مسله کړی ده، هغه دا ده چې ماشوم د مور نه پیدا شي نو مسله دا ده چې دا ماشوم به یو عالم ته او یو نیک سړي ته وړي نو هغه به ورته تحنیک کوي. تحنیک دا معنا ده چې کجوره به ځان سره ویسي او هغه کجوره چې ده هغه به عالم په خوله کې پسته کړي او د دې ماشوم په خوله کې به د هغې کجورې سیسا واچي، ډېر پسته چې شي، میده چې شي. اوس پستې کجورې هم شته، پستې کجورې هم شته. نو په هغې دې ته تحنیک وایي. دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم عادت مبارک ده چې صحابه کرامو به ماشومان ورته راوړل او رسول الله مبارک به ورته تحنیک کو. لکه عبدالله ابن زبیر صاحب ته کړی، عبدالله ابن عباس صاحب ته کړی. نو د سنت طریقه ده. نو په هغې کې څه حکمت دی؟ نو علما دا وایي چې کم اندام الله تعالی د کم عمل دپاره پیدا کړی، لکه سترګې د لیدلو دپاره پیدا کړي او غوږونه د اورېدلو دپاره، لاسونه د نیولو دپاره، پښې د تګ دپاره، او سړی دغه اندام څه وخت معطل کړي، لکه دغه کار ته نه علي که نه، دغه کار چې ته نه اخلي نو دغه اندام بیا دا کار پرېږدي. که فکر مو کړی د یو سړي لاس مات شي او هغه لاس غاړې ته واچي نو بیا چې هغه لاس کله روغ شي او دی د دې غاړې نه لرې کي که نه نو هغه بیا کار نه کوي، ډېر وخت کار نه کړی نو هغې ته بیا ورزش ورکوي. یا د چا پښه ماته شي او ډاکټران هغه همداسې تیږې میږې ورپسې زوړندې کړي، بیا چې کله پښه روغ هم شي نو دی ورباندې صحیح تګ نشي کولی. د هغې وجه دا ده چې دا پښه چې کوم شي دپاره پیدا وه نو هغه کار ته ترې نه اخلي. نو داسې ماشوم چې د مور په رحم کې نو د ده سترګې پټي، نو سترګې خو د دید دپاره پیدا دي او دلته سترګې پټې شوې، تقریبا 5 میاشتې سترګې پټې دي، 4مه میاشت پکې روح راځي نو د ماشوم سترګې کمزوري شي. نو چې کمزوري شي نو رسول الله مبارک دا طریقه ښودلې ده چې تاسو کجوره ورته خوله کې ورکړئ نو هغې سره هغه دید راوګرځېږي. که فکر مو کړی جناب سیرت صاحب زموږ او ستاسو ما ډېر ماشومان هم لیدلي دي چې ډېر واړی خو د سترګو دید کمزوري او مغسې کمزورې پاتې شي نو زما په نظر باندې دوی تحنیک نه کړی. تحنیک بیخي په ستاسو ټولنه کې ډېر خلک نه پیژني که نه، دغه سنتو باندې عمل نه دی کړی نو د دې ماشوم چې د مور نه پیدا دی سترګې خو کمزوري دي او مغسې کمزوري پاتې شي بیا همداسې ده. نو د دې وجه نه چې دی شریعت دا حکم کړی چې تاسو ماشوم ته کجوره ورکړي. او دویم حکمت پکې دا دی چې دغه عالم دغه نیک سړي د خولې لاړې د دې ماشوم خېټې ته لاړې نو هغه د برکت والا وي نو دا ماشوم هم برکتي شو
او بل پکې تفاعل له نیک پالی ده. دا ماشوم چې دنیا تناغه نو اول خوراک خواږه نو خدای پاک به ټول عمر د باندې خواږه خوري. نو نبی صلی الله علیه وسلم روزه کې دا حکم کړی دی چې تاسو روزه په کجوره باندې ماته کوي. دا غي وجه دا چې دا ضعف البصر ختمي هغه پکې ختميږي او روزي سره کمزوري راځي سترګو دید کمیږي. جناب سیرت سے پښتو کې وایو چاله ډیر زیات وګم مو سترګې مګور کار نه کوي همداسې ده وایي کنه وایي نور بس وړاندې کوم زر کم ځکه د ډوړی نو دا د ډوړی کې دا کار دی د خوګو کې دا کار دی چې دا د سترګو دید تیزی او کمې چې کم دی نو هغه ور سره ختميږي. دریم حکمت پکې جناب سیرت صاحب دا دی چې روزه خو یقینا سړی کمزوري کوي ځکه بدن ته وبنه ورزي خوراک نه ورزي میوه نه ورزي. دا اتباوي چې د بدن څومره پرزي چې دي دا حرکت کوي او حرکت سره خو ضرور خرچم ضروری ده. د دنیا د کارخانه ګوره موبلین غواړي بجلی غواړي هر شی غواړي کنه داسې د انسان د بدن هر پرزه چې حرکت کوي نو دا یو خرچه غواړي ضرور او په روزه کې دا خرچه ور باندې کم شوه نو کمزوري کیږي. د لپاره د یو خوراک پکار دی چې د هر اندام هغه کمې چې کم دی هغه پوره کی او بهترین خوراک جناب سیرت سے بهترین خوراک چې دی نو هغه کجوره ده. حسن جان شیخ صاحب دی الله تعالی غریق الرحمت کی هغه مدینه منورې ته لاړم نو ولته طالبانو سبق وی نو یو طالب ته می وی چې او روزه ما ورته وی طالب جانا تاسو روزه په څه شي ماتوي او موږ وطن کې خو خټکی دي انګور دي خربوزي دي اندوانه ده امونه دي کیلی دي دا ټول موږ ته الله را کړی نو تاسو ته الله څه در کړی دي نو وی هغه راته وی چې موږ ته الله کجوره را کړی ده او کجوره ستاسو د دې ټولو میوو نه افضل ده. دا ټولې میوې چې راغونډې کې کجوري ته نه رسیږي نو ما ورته وی فمد دلیل لکه په دې څه دلیل ته وې نو بیا راته د مریم علیه السلام قصه وکړه چې مریم علیه السلام کله عیسی علیه السلام پیدا کېدو نو الله تعالی ورته فرمایل چې وهزي الیک بجذع النخله تساقط علیک رطبا جنیا. نو مریم علیه السلام ته الله تعالی کجوري ورکړې وي نو کله کجورو نه قیمتي میوه وې کیلې وې هغه به ورکړې وې کمالټې وې هغه به ورکړې وې که خربوزي وي هغه به ورکړی وی. نو عیسی علیه السلام خو الله ته محبوب و مریم علیه السلام الله ته محبوب و او په یو ناشنا طریقه پیدام شو عیسی علیه السلام. نو معلومیږي دا چې کجوره کې ټول ویټامینز موجود دي او تمام طاقتونه پکې دي او د دې وجه جناب سیرت سے زمونږ د علما وی چې د کمی زنانه بچي پیدا شي اولاد پیدا شي موږ او تاسو خو ته چرګان راوړو او یا د غوا وړي ورته پیدا کو کنه څوک ته شیره وغیرہ ورکړي لیکن زمونږ دا کتابونه وای د طب چې بهترین شی د خزې د پاره چې کمزوري د ولادت په وجه باندې پیدا شوه دا بهترین شی کجوره ده چې ماشوم چې پیدا شي نو بهترین شی چې ده هغه کجوره ده. د کجوري غوندي بهترین شی نشته ځکه چې مریم علیه السلام ته الله تعالی کجوره ورکړې ده نو معلومیږي دا چې د ولادت چې کم نقصان بدن کې پیدا کړی دی کمزوري پیدا کړی ده دا واحد کجوره پوره کوي د کې تمام ویټامینز دي بلکې زموږ د علما وایي کې یو سړی د ویټامینز کې نورم زیادت کوي نو بیا د په شودو کې وخوټي کجوره چې په شودو کې خوټولې شي او غینالوا جوړ شي نو دا بیا د دې طاقت دوچن شو او که یو سړی وي چې نه نورم زیاتومه نو بیا د شات وسره یو ځای کی صحیح شات چی کنه شات او شودي او دغه د بازار والا شودي نه دا خو سیرت صاحب یو خو پلار او مور نه دی معلوم اکثر دی پودرو نه جوړي او دوی مدد چې دومره ډیری وبې پکې چولې دي چې هغه شودي نه دی پاتې بلکې وبدي هغه وب پاتې دي. زمونږ علما دلته برته یو نقطه وایي زمونږ علما یو نقطه وایي په شودو کې وبا چول ناروا دي
خو شودي په اوبو کې اچول روا دي. ها یعنی د خوراک دپاره د خوراک دپاره څوک فکر ونه کړي چې موږ خرڅوو یا نه د خوراک دپاره. مقصد دا دی چې شودو کې به اوبه نه اچي، خو شودي په اوبو کې اچولی شي. ولې؟ شودو کې چې اوبه واچي سینه نو دا دغه کېږي، د دې قیمت کمیږي. اوبه قیمتي شوي، د شودو قیمت کم کړه. لکه ته چې اوبه په شودو کې واچې نو د شودو په نوم به خرڅې، نو دا شودي قیمت کم شو. نو هغه شی چې قیمت کم دی ته په لوړ قیمت خرڅې، دا دوکه ده، ناروا ده. او چې شودي په اوبو کې واچې نو دی خو اوبه که نه. والله خلکو ته هم د جواز لاره جوړېږي شیخ صاحب. درته اوس وایم اوبه مې نه دي اچولي شودو کې. نه اوس درته وایم چې دا شودي په اوبو کې واچې نو دی خو اوبه که نه. کوم اوبو کې چې شودي نه وي هغه قیمتي، که کوم اوبو کې چې شودي وي، کوم اوبو کې چې شودي هغه قیمتي، خو ته به خرڅې د اوبو په نوم. لکه یو سړی اوبه خرڅوي، نو که اوبه په نوم شیخ صاحب خرڅوي، خو بیا هم ورته هغه اخیستونکی وایي چې دا خو اوبه نه دي، شودې دي. نه خو دا ورته چې هغه قیمتي اوبه دي چې ما پکې شودي یو ځای کړي دي. نو دا یو مقصد دی. یو نقطې ته راځم چې یو سړی چې دی شودو کې اوبه اچوي، بیا د شودو په ضروري شودو په نوم خرڅوي، نو دا ناروا ځکه دي چې دا خو هغه قیمتي شی کم قیمت والا په نوم د غټ قیمت خرڅوي، دا ناروا ده. او که اوبه خرڅوي، اوبه او په هغې کې شودي واچوي، نو چې اوبو کې شودي نه وي نو قیمت یې کم وي، او چې په اوبو کې شودي وي نو د اوبو قیمت ډېر شو، نو دا قیمتي کار دی. دې وجې نه موږ او تاسو چای پخو، مقصد مې دې ځکې دی، موږ او تاسو چای پخو. نو که څوک راته ووایي چې تا خو چای کې ګډون وکړو او دا خو شودي دي، اوبه دې پکې واچولې، او همدغسې اصول هم دي تقریبا. دا اصول دي. نو چې څوک چای پخوي تور چای که نه، د شودو چای، شیر چای چې موږ تاسو ورته وایو، نو دا به بیا ټول دی من غشنا کې راځي چې حضور وایي من غشنا فلیس منا. نو نه، د دې تور چای سیرت صاحب قانون دا دی چې دا اول په پتیله کې اوبه اچوي، همداسې ده، بیا پکې تور چای واچوي، بیا پکې شودي واچوي. نو دا شودي په اوبو کې دي، پوه شوې؟ او خلکو ته وایي چې دا موږ در باندې چای چکو، شودي نه یادوي، در باندې چای چکو. خو ښه اصطلاح دا ده چې دومره اوبه پکې زره سیرت صاحب یو ځای شوي دي. یو که فکر دې کړی د غواګانې دومره ډېرې اوبه چکي، دا به تا لیدلي چې دا سر ښکته کړي په اوبو که نه نو بیا نه پورته کوي. خوراکونه همداسې ورکوي شیخ صاحب چې اوبه ډېرې وڅکي، ځکه بیا شودې ډېرې کوي. آفرین. نو د غواګانو شودې هم نه رهي، بیا چې دا چا غوا ساتلې ده دا هم ډېر مخلصي، نو دا وایي زموږ د کوهي اوبه برکتي دي، نو دام پکې واچوي، خلک یې باید وڅکي. بیا چې دکاندار ته راشي نو بیا د هغه نه دوچندی دی، ده ورته یو مشین پیدا کړی او هغې کې ترېنه که غوړ مړي که نه پیره وي نو هغه ته مشین جدا کړي، هغه بېل خرڅوي شیخ صاحب، هغه ته جدا کړي، نو شودې پاتې شوې. دې کې بیا نورې دی اوبه واچوي، دی مخلص دی. بیا دغه چې مونږ او تاسو کور ته راوړو نو ضرور په دیګي کې نورې اوبه مونږ او تاسو واچو، بیا پکې شودې واچو. نو زما په نظر باندې ښه اصطلاح دا ده چې خلکو ته وایي چې زه در باندې اوبه چکمه چای نه، خو داسې قیمتي اوبه چې هغې سره شودې ګډې دي. نو غرض مې دا دی چې لکه قیمتي ښه خوراک دا دی چې زنانه اولاد پیدا شي، بچی پیدا شي چې کجوري، او بیا د دین اعلی دا د چې شودي ورسره ګډي، بیا د دین اعلی دا د چې شاتی. نو دا بهترین خوراک دی د پاره د هغې زنانه چې د هغې بچی پیدا شي. شیخ صاحب کومه اړیکه هم لري د انسان سره کجوره؟ او نو اړیکه دا ده چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته وفرمایل چې صحابه هغه کومه کجوره ده، هغه کومه ونه ده، او صحابه ته وی هغه کومه ونه ده چې د انسان سره ډېره مشابه ده او ستاسو ترور کیږي، یعنی خپلوان عمم کیږي ونه. نو صحابه کرامو جواب ورنک، نو بیا حضور فرمایل چې الا وهي النخله،
خبردار هغه کجوره ده. بله نو عبدالله ابن عمر صاحب او عمر فاروق صاحب چې کور ته لاړه نو بیا ورته عبدالله ابن عمر صاحب ووی بچي چې پلاره ماته د دې جواب یاد و. نو ورته وی ولې دې ورنک وی ستاسو نه ماته حیا راغله چې په مجلس کې اکابر صحابه کرام ناست دي او زه جواب ورکوم. نو دې ځکه بیا علما یو خبره کوي چې دا څه وجه ده چې عبدالله ابن عمر صاحب کشر صحابي دی دته جواب یادو او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او عثمان رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله اکابر صحابه کرام موجود او غوی ته نورتلو. نو علما دا غي دا نقطه وای چې دا اکابر صحابه کرام چې دوی مستغرقو په محبت رسول الله مبارک نو دوی دغه بهرنۍ خبرو ته ډیر فکر نه دوی د رسول الله مبارک چې مجلس کې بکی ناسیدو نو د رسول الله مبارک په کمالاتو کې او محبتونو کې به دومره مخکې لاړو چې دا زیبتی نه یېرو. دا او عبدالله ابن عمر صاحب کشر صحابیو نو دغه مرتبه ته خدای نو رسیدلې نو ځکه د فکر دیته. اوس خبره ده چې کجوره څنګه د انسان ترور کیږي نو علما دا غي وی حافظ سیوطی سم چې د آدم علی السلام کله وجود مبارک برابر شو نو کوم خټه چې ترنه زیاتی پاتې شو نو دا غین الله تعالی کجوره پیدا کړ. یعنی دا موږ سره سم پیدا شوی او سم پیدا شوی دیو جن چې په کجوره کې درې صفات دي. بله یو صفت پکې دا دی چې انسان نه کلاس پرې کې نو نه مړ کیږي. بله که پخته پرې کې نه مړ کیږي خو کسر دې ته پرې کو ختم. کجوره چې کسمر شاخونه پرې کې نو چیږي بله خو کسر دې ته پرې کو به وچیږي. به ډیر تړاو لري. بالکل. او دویم نمبر دا دی چې څنګه انسان داسې نیغ دی سیده داسې کجورم نیغه ده. درېمه دا ده چې انسان بدن څنګه ویښته لري داسې کجورم ویښته لري. دیو جن الله تعالی د مؤمن د ایمان تشبیه دا د کجوري سره ورکړی ده. بله الله تعالی فرمایي د مؤمن د ایمان مثال که شجرت طیبه پشان د اغونی د پاک یوله. حدیث کې راغلی دی چې دا کجوره یادای او په کجوره کې الله تعالی وی درې صفات دي اصلها ثابت او فرعها فی السماء بیخي مضبوط ته او څنګه طرف د اسمان ته دي. تاسو کجوره لیدلی کنه بری او بل تاتی اکلها خپل میوه باندې راتک کوي. داسې د مؤمن په زړه کې ایمان الله تعالی مضبوطی لکه کجوره چې په ځمکه باندې ده. بله او بیا مؤمن چې کوم اعمال کې د ایمان په مقتضا نو دا اسمان ته خیږي نیک اعمال خو اسمان ته خیږي نو دا وفرعها فی السماء سره تشبیه ده. او بیا په کجوره کې خو میویم دي نو مؤمن چې نیک اعمالو کې پاغې د الله تعالی رضا مرتبه ده نو د الله تعالی رضاګانې دا حیثیت د میوې لري. نو جناب سیرت صاحب کجوره چې ده دا د انسان سره ډیر مشابه ده. نو د دې وجه نه رسول الله مبارک فرمایل چې تاسو کله روزه ماتوي نو په کجوره باندې ماته کوي. خو که بیا کجوره نه وه نو حضور فرمایي یو غړپ د اوبو وکئ او د اوبو قیمت خو جناب سیرت صاحب ډیر ظاهر دی ځکه الله تعالی چې دا ټول دنیا د اوبو نه پیدا کړی ده. یعنی کوبه نه وي نو باغونه بنو فصلونه بنو هیڅ شی بنو. الله تعالی فرمایي وجعلنا من الماء كل شيء حي موږ د اوبو نه هر شی چې دی بهترین پیدا کړی. دیو جن زموږ علما وایي بهترین صدقه په تمامو صدقو کې بهترین صدقه چې ده هغه د اوبو دي. بله دیو جن د ابو سرګان وای کنه چې په ډوړی باندې ډوړی ته کینی نو کم سړی چې درته ډیر ګرانی او ډیر مینه دی ورسره نو هغه ته به وای چې وبراکه ځکه د اوبو ورکړه دا یو عظیمه صدقه ده. نو دا په کار ده چې سړی په دوست باندې دا صدقه وکړي او هغه ته وای چې اوبو ورکړه نو بخو د انسان جزم دی او قیمتي شیم دی. نو ذکر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په اوبو باندې چې دی روزه ماته کوي او بل دا چې اوبه بدیل نه لري. دا هر خوراک چې دی سیرت بدیل لري خو اوبه چې دی
دا داسې نعمت نه دی پیدا چې اوبه نه او د اوبو په ځای باندې کار وکړي. نو ذکر رسول الله مبارک دا وایي. ډیره مننه شیخ صاحب. قدرمن لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه را سره وئ او موږ سره مو خپرونه ولیدله او د خرما او کجورې فواید او په هغه پروژماتي کې د هغې استعمال چې شریعت موږ ته ښودلی او په هغه باندې نور چې شیخ صاحب رڼا واچوله چې هغه زنانه چې نوی اولاد دنیا ته راځي یا نور تکلیفونه مسلمانانو ته وي نو په کجوره کې کوم حکمتونه او کومې ګټې پرتې وي دا چې موږ ته شریعت پې مشوره را کړې موږ ته په حکم کړی چې تاسو په کجوره روژه ماتې وکړئ نو حکمتونه مو تاسو یو څه نه څه واورېدل کیدای شي تر د نور هم زیات وي انشاءالله آینده کې په دې باندې موږ او تاسو نور هم خبرې کوو تر بیا چې ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په لویه مهربانه رب سپارو. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله او ښه روژه ماتې ولرئ.